نجونو دپاره مو د کیریر کاونسلینګ په نامه پروګرام جوړ کړی دی. په دې کې زموږ هڅه دا ده چې د 12 او 11 صنف شاګردان یا د 12 فارغین موږ دې ته واسو چې پوهنتونونو کې داخلې وکړي. ولې موږ د نجونو په تعلیم باندې دا بروسه لرو چې د نازو او زرغونې انا په شانتې باسوادې مندې د تورپیکۍ او ملالۍ میوندۍ په شانتې باسوادې زنانې چې دي هغه د نسلو غیرتمند خلک پیدا کوي، د قوم ملتپاله خلک پیدا کوي، د احمدشاه بابا پسې د میرویس خان نیکه پسې. نن هم موږ د دې بېسوادو خویندو په منځ کې ولاړ یو. هڅه مو ده چې دوی دې ته وهڅوو چې دوی خپل تعلیم جاري وساتي او په پوهنتونونو کې داخلي واخلي. دا څلورم زما ویزیټ دی و افغان سکولو ته، یعنې چې موږ افغان لیسې هم ورته وایو. دلته چې دی ډېر زیات کوشش لري چې ولاړ شي مخ ته او خپل په ژوند کې ترقي وکړي. ځینې غواړي خاص پر نجونې چې دي هغه غواړي چې معلمانې جوړې شي، خاص په دغه لیسه کې، او ډاکټرانې جوړې شي او ولاړ شي په ژوند کې ترقي وکړي. لیکن دوی خپل ستونزې لري، خپل مشکلات لري چې هغه سره مخامخ دي. هغه لکه ځینې دا رقم چې دې سره وسایل نشته، او ځینې دا رقم چې هغه سره د کور اجازه نشته، د کور مشکلات شته. نو دا مشکلات سره دوی مخامخ دي. د دې وجې څخه د دوی د پرمختګ لارې لږ کمې دي. نو په دغه کې باید چې موږ غواړو چې نړیوال په دغه کې خپل کار وکړي او دغه کې لږ نور د دې لپاره یو دا رقم لارې جوړې کړي چې هغه کې دوی مخ ته ولاړ شي.